قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د نن ورځې ډیر تازه مهم او لنډ خبرونه له موږ څخه په لنډو کې واورئ. کابل د ناټو امریکا لخوا د کابل حکومت سره نوې اعلامیه هم خپره شوې ده. دغه اعلامیه کې راغلي چې حکومت د طالبانو او امریکا ترمنځ له شوې توافقنامې بشپړ ملاتړ کوي او په 115 ورځو کې به 8500 امریکایي عسکر له هیواده وځي او دا اعلامیه د خپرېدو له پیل وروسته تر 14 میاشتو به نړیوال خپل ټول سرتیري په دې شرط له هیواده باسي چې طالبانو سره شوې موافقنامې ته ژمن پاتې شي. دغه راز د کابل حکومت امریکایي لوري ته اجازه ورکړې چې خپل عملیات به د داعش د خراسان ډلې او القاعده ډلې پر ضد روان وساتي. هند له افغانستان سره د بند امیر یا کولنګ او مزار شریف هوایي ډګر د سړکونو جوړولو لپاره 10.8 میلیون امریکایي ډالره مرسته کوي. د دې مرستې تړونونه نن په کابل کې د هند سفیر وینای کومار او د افغانستان د مالی وزارت مالی مرستیال او سرپرست عبدالحبیب زدران لاسلیک کړل. د پاکستان په سیند ایالات کې د جمعې په ورځ ترافیکي پیښې لسګونو کسانو ته مرجوب لاړولې وه. پاکستانی چارواکي وایي د یاد ایالات په سکوکر ولسوالۍ کې یو اورګاډي له مسافر وړونکي بس سره ټکر کړی چې له کبله لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي دي. د دوی په وینا په دغه ترافیکي پیښه کې 55 نور تنه ټپیان شوي دي. دغه اورګاډی له کراچۍ نه لاهور ته روان و چې دا پیښه پکې رامنځته شوه. بلخ مزار شریف کې د ماشومانو د روزنې یو مرکز 15 ماشومانو د یاد مرکز محافظ وژلی او خپل تښتیدلی دي. د بلخ د امنیه قومنداني ویان عادل شاه عادل وویل چې دغه پیښه تېره شپه په مزار ښار کې رامنځته شوې ده. د طالبانو د قطر دفتر غړی او د مرکچي پلاوي مشر شیر محمد عباس ستانکزی د شیراټن هوټل تالار ته چیرته چې د لاسلیک مراسم نیول شوي وو د ننوتلو پر مهال وایي چې نور به د افغانانو پر کورونو چاپې او بمبارونه نه وي. هغه وایي نن ورځ به تړون امضا کوي چې دغه تړون په اساس به ټول بهرني ځواکونه له افغانستان وځي او له دې وروسته به انشاءالله سوله او اسلامي نظام راځي. هغه وایي کومې ژمنې چې په توافقنامه کې شوي دي دواړه لوري به پر هغوی وفا کوي. کرکټ د هندوستان کرکټ بورډ BCCI مشر سارو ګنگولي د آسیا د کرکټ شورا غونډې څخه وړاندې څرګنده کړه چې په پاکستان کې د آسیا جام تر سره کېدلو مخالفت کوي. سارو ګنگولي رسنیو ته وویل چې 2020 میلادي کال آسیا جام سیالۍ به د پاکستان په کوربتوب په پاکستان کې نه بلکې په عربي اماراتو کې تر سره کیږي. نوموړي زیاته کړه د پاکستان او هندوستان ترمنځ سیالۍ تر سره کېدل هغه مهال ممکن دي کله چې د آسیا جام په دوبۍ کې تر سره شي. ولسمشر ټرمپ له افغانانو غوښتي چې د طالبانو لخوا تر 2 ورځني ورکم وروسته د سولې لپاره له رامنځته شوي چانس څخه ګټه پورته کړې. بیانیه کې ولسمشر ټرمپ محتاطانه خوشبیني څرګنده کړې ده او ویلي دي چې که طالبان او افغان حکومت خپلې کړنې ژمنې وساتي په افغانستان کې به د جګړې پای او د امریکایي سرتیرو وتلو ته زمینه برابره شي. په پاکستان کې د حکومت لخوا د کورونا وایرس د 2 پیښو تر پخلي وروسته د هیواد په مختلفو ښارونو کې د ماسکونو کمی راغلی دی او خلک وایي چې دوکاندارانو یې نرخونه هم ډیر زیات کړي دي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د امریکا ولسي جرګې کې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د پوښتنو او ځوابونو د ناستې په مهال ویلي امریکا پر ایران نظر ساتي ترڅو د افغانستان سولې بهیر له ممکنه ګډوډۍ وژغوري. هند په داسې حال کې چې نن د په 1.5 کال خبرو څخه وروسته د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبان ترمنځ له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو هوکړه لاسلیک کیږي، هند د هوکړې لاسلیک ملاتړ او هرکلی کړی دی. هندي چارواکو ویلي دوی هیله لري چې دغه هوکړه وکړي شي په افغانستان کې د کلونو اوږده جګړه پای ته ورسوي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپل ټویټر لیکلي چې په قطر کې به د هند سفیر هم په دغه مراسمو کې ګډون وکړي. ښار جوړول وزارت د ښار جوړولو وزارت مسؤلین وایي د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د ځمکې استوګنې او ودانیزو چارو د تنظیم ملي او ښاري پلان جوړونې او د ځمکو او املاکو د مدیریت په برخه کې فعالیت کوي چې په 1999 کال کې ځمکو د دولتي بانک پروګرام له لارې د دولتي ځمکو او د دولت تر ګټې اخیستنې لاندې د عامه ملکیتونو ثبتولو بهیر پیل کړی او د وروستي یو کال په جریان کې 15.5 میلیونه جریبه دولتي ځمکه او 15,000 جریبه څړځایونه سروې او ثبت کړي دي. اجرایه ریاست
د ناروی هیواد د بهرنیو چارو وزیر اودون هالروسن کابل ته په سفر راغلی او دلته د ګډ حکومت له اجرایي رئیس عبدالله سره د سولې په تړاو خبرې کړې دي. له اجرایي ریاست څخه خپاره شوي خبرپاڼه کې راغلي چې عبدالله د ناروی د بهرنیو چارو له وزیر مننه کړې چې په مهمه ورځ افغانستان ته راغلی او هیواد یې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کړې. پاکستان د ټکنالوژي او مخابراتو وزارت د ټولنیزو رسنیو لپاره نوي اصول غوره کړي وو چې له مخې به یوټیوب، فیسبوک، ټویټر، ټیک ټاک او د ډیلی موشن سربیره ځینې نور شرکتونه د یو کال په موده کې پاکستان کې راجستر کیږي. اوس په دې اړه د آسیا انټرنیټ ائتلاف ډلې AIS د پاکستان ټولنیزو رسنیو ته د نوي قانون پلي کولو ستونزمن بللي او په دې اړه پاکستان کې د یادو شرکتونو خدمتونو بندولو خبرداری ورکړې ده. ایران د پارلمان د 4 غړو د کورونا وایرس ازموینه مثبته ثابته شوې ده. دغه هیواد د پارلمان یو غړي محمد علي وکیلي پر خپل ټویټر پاڼه د یاد وکیلانو د مثبت ازموینې خبر ورکړی دی. په کورونا وایرس د اخته ایرانی وکیلانو نومونه نه دي خپاره شوي. په ایران کې د دې وایرس خپرېدل هلته په ډیرو جوماتونو کې د جمعې لمانځه د لغوه کېدو سبب هم شول. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارم.